یعنی شما تصور بکنید که در اینجا مردم بوده و زیر خاک شده. تقریبا 9 جنازه از این خانه بیرون شده. این حادثه را، این مصیبت را شما خودتان تصور کنید. 9 انسان، 9 فرد از یک خانواده، اینها در خاک، در خشت و در گل و اینا زیر خاک بودن و جان خود را از دست دادن. خدا اون شهادت از اینا را قبول کنه. در هر قریه که میریم گپ از این است که اینجا اطفال زیر خاک بوده، زنان زیر خاک بوده، پیرمردان زیر خاک بوده و مال و حیوانات رو اصلا پرسان و خب بسیار به تعداد زیادی طلب شدن. به این اساس ما آمدیم تا این خانه را نزدیک ببینیم. این جوان یک فردی از این خانه است. مثل تقدم وکړ هلته ولیدم، هلته یو ورځ زموږ خونې دي هلته د هغې ولیدلو بل نور خبر نه یم چې یو وخت مې کتل زه به په اکالا کې یم، په دغه کې یم په اکالا کې یم، لاس مې بسر کړی دی، دغه راغلی امبولانس راغلی، ډاکټر راغلی، بله نه خبر نه یم، بس یوازې دغه ده. کور کې تاسې دی پاتې یاست که نور څوک دي؟ زه یم، از ما ورور دی، ورونه نور مې ورېندار مې دلته دغه ټپي و، یوړی ډاکټر ته و په ډاکټر کې د بیمارستان کې ورور مې ورسره دی، یو ورور مې دلته دی، یو ورور مې دغه دی، د ده زوی مې هلته په کوزاکستان کې د مدرسې کوزاکستان څه دی هلته کار